سلامونه سلام به تمام شما هموطنان خوبم. امیدوار هستم که جور صحتمند و سرحال باشین. قسمی که شما میبینین پاکستان در بونیر هستم و اینجا در بونیر سیلاب آمده بود که واقعا بسیار زیاد خانه را خراب کرد و بسیار زیاد مردم جانهای خود را از دست دادن و ما هم آمدیم به روی انسانیت و به خاطر انسانیت و این مهم نیست که من افغان هستم، این پاکستان است و این پاکستان است و افغان است. انسانیت از همه چیز که مهمتر و بهتر است. چیزی که از واسه توان ما بود آمدم که اینجا کمک کنیم و اینجا استاب است که دکترها هم موجود است، همکارای ما هستن و بخش دوا، دکتر، چکاب همه چیز است و چیزی که از واسه توان ما خودم میشه امی بود و میبینین که اینجا مریضا همگی آمدن و دکترها هم موجود هستن. هر آن مریضی را که دارن تداوی میشه، دوا برشان داده میشه. خب هموطنان خوبم امرای ما باشین دوستانو، تاسو مون سره پاتې شئ. دا چې دلته زمونږ خویندې بیماران دي هغوی لپاره دوایی راوړې څه چې زما وس توان کې و زما په مطابق کې و هغه ما خپل وس توانه پورې بونیر خلکو سره ما مرسته کړې. نو زیاتر خلک وایي چې ما درې کې هم دغه خبره وکړله، خو اوس به بیا وایم چې دغه پاکستان شو دغه افغانستان شو. نو زه دغه خبره کوم چې د خدای رسول په خاطر دغه خبرې شاته پرېږدئ. نو د غم په وخت کې نه افغانستان وي نه پاکستان وي نه امریکا وي نه بل ځای وي، صرف او صرف انسانیت مهمه وي. دغه هم دغه ژبه کوي او مسلمان دي، مونږ هم مسلمانان یو الحمدلله. نو تاسو دغلته ګوري ډاکټران هم شته دي، د خور سره به یو څو خبرې وکړم. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه یې خور مې ښه؟ ټیک ټاک خیریت. تاسو ښه؟ شکر دی ډاکټر صاحب. سال طبیعت د ښه دی؟ شکر دعاګانې دي. تاسو ښه؟ شکر دی ډاکټر صاحب. نن څه احس لري چې دغلته بونیر ته راغلي او بونیر خلک دغه غم ځپلي خلک سیلاب وهلي خلکو ته مطلب په ټیسټونه کې دویانې ورکې؟ میډم دلته ډېر زیات چې کوم دی د ټانسلز والا پیشنټ او ټمپریچر او الرجي والا مریضانو ټول موږ چې دی میډیسن ورکړل او ماشاءالله ښه خوشحاله هغوی لاړل او دعاګانې مو کړلې. بس زموږ ته څه نه خدمت کولو موږ ټول مریضان له وکړو، انجکشن پورې ورته ولګول او بس ټول لاړو. اوس هغه میډیسن هغوی ورته ورکوي لګیا دي، ما ورته لیکلې وي هغوی وله ورکړلې. ښه ډېر ښه، الله تاسو ته هم خوشحالۍ په نصیب کړي، الله مو غم نه وساته. دغه ډېره غټه خبره ده چې زموږ خویندې راځي مطلب خدمت کوي، کار کوي. پېښور او بونیر ډېر زیات لاره ده، ډېره زیاته فاصله ده، خو موږ صرف او صرف د الله رضا لپاره دغلته راغلو چې تر څو دغه بونیر خلکو له یو څه امداد وکړو. نو نن خوشحاله یې؟ څه خوشحالي احساس کې؟ بالکل چې مطلب الله پاک موږ له هم یو دونه هغه راکړه مرتبه راکړه مطلب چې موږ د غریبانانو په کار رالو او غریبانانو له مطلب ښه طریقې سره هیلپ وکړو چې څه زموږ مطلب چیک اپ مو کوله او بي پي مله چیک انجکشن وغیره ټول مطلب چې څه زموږ دلته پروسیس اوس هغه موږ وله ورکړل. تاسو وکړه ورته. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ ګرانو کتونکو. نو بونیر سیلاب به تاسو سوشل میډیا کې ډېر لیدلی وي او نن سبا کې ښکته بره کېږي. نو دغه ځای یو وخت کې ډېر ښایسته و، ډېر ښکلی و چې د نور ځایونو نه مردان، پېښور، نوښار او ټول ځایونه علاقو نه به خلک دلته په سیل او چکر راتلله. خو نن تاسو ګورئ چې دغه ځای ړنګ شوی دی، خراب شوی دی دوستانو. بلکل لکه داسې شوی لکه وحشت چې وهلی وي دا ځای. هلته خور هم ولاړ دی، مطلب مریضه ده، بیماره ده. نو زه غواړم چې یو خور سره هم خبرې اترې وکړم. مخکې ډېر زیات رش هم و. نو تاسو خو د پیر بابا زیارت ولیدله، هغوی هلته تللی ما انټرویو مې هلته مو کړله خلکو سره. نو دلته کې ډېر زنانه هم ولاړ دي او زموږ ورونه هم ولاړ دي، دوی سره به هم زه خبرې اترې وکړم. دلته یو ماشوم ولاړ دی، ما ته ګوري. ته راشه بچی، تاسو راشئ. ښه خبرې نه. دلته زموږ یو پښتنه خور ولاړه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې خور مې ښه؟ ښه، تاسو ښه؟ شکر دی. تاسو د بونیر اوسېدونکي یې؟ دغه سیلاب په خیر په تاسو تیر شو؟ څه جاني هغه خو نه و تاسو ته؟ زمونږ کورونه بچ و، نور په سړک کې ماشومانانو کارونه کولو، نو د هغې مزدورۍ خرابې شوې او دغه شانتې لکه پاتې شو که نه، نو کورم بچو. بالکل. نو زه خبر شوم که نه چې مونږ څنګه ولیدله بونیر واقعه، ډېر خلک خپل فیملي د لاسه ورکړې وه. نو دغه تاسو څنګه خپل خپلوان څوک مو د لاسه ورکړی دغه واقعه کې؟
دا خو زمونږ ورونو بچي وو هغه په اسکولونو کې پاتې شو ټوله ورځ په لړزان ووته هغه هم بیا څه وخت را پیدا شو داسې پکې نور مړی پیدا شو جمدي پیدا شو اسکولونو استادانو په چتون موتونه په دغه راړولي وو نو لکه عیبت او خفقان لکه ډېر زیات تېر شه راباندې ښه ترورې تاسو څه بیمار وئ دلته لکه مونږ دغه دوایي هر څه راوړله نن ستاسو په خاطر نو دغې ته ستاسو ضرورت و او که نه شته م ورته رالو که نه څه بیمار یې تاسو بیمار یې دا ده چې خارښت راباندې او د دې اوبو نه پس لکه کوڅو کې مې اوبه بیا ډېرې بهېدلې دي په دې کې ګرځېدلي یو نو دا خارښت دا بدن چې ګرۍ که نه د دغې نه ډېره زیاته تنګه یم او بس بدن مې دردونه یا تبه ورسره صحیح الله درته روغ صحت درکړي خوشحاله اوسې خپل پښتنو وروڼو ته څه پیغام لرئ څه ویل لري چې څه باید تاسو ته وکړي نو بس د دې بس مناسب چې صحیح نو بس هغه به وي نو او مننه خوشحاله اوسئ امین ها ګرانو کتونکو تاسو زموږ ډاکټر صاحب وګورئ چې ماشاءالله مصروفه ده او انجکشن جوړوي که نه ښه ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو زنانه ډاکټران یې ولیدلې او دلته هم نارینه ډاکټران هم شته دي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې وروره خیر دی شکر دی طبیعت دې ښه دی خیر خیریت دی تاسو خو ماشاءالله مریضان ته ټیسټونه هر څه کوئ تاسو په خپل طبیعت ټیک دی او که نه ما ته خو ټیک نه ښکارئ بس موږ هم خوب نه دی کړی ستړي ډېر زیات وو نو بس په دې وجه باندې نو نن خوشحاله یې چې دغه شان خلکو ته ته مرسته مطلب ټیسټونه کې دویانې ورله ورکې خوشحالې بالکل په دې خو موږ ډېر زیات خوشحاله وو ولې چې دا انساني خدمت دی او په دې ټایم کې یو داسې آفت راغلی چې دې کې موږ ټول له پکار دي چې دې سره موږ ودرېږو او د دې موږ خدمت وکړو نو په دې باندې به موږ ته جزا هم میلاویږي او زموږ به پرې ډېر ښه کېږي بالکل مننه خوشحاله خب دوستای عزیز یام بود از دکترای ما که اینجا آمد با مردم بونیر خدمت میکنم و شما ببینین که چیزی که از پس توان ما میشه دوستای عزیز همراه مردم بونیر کردیم شمایی را نگوین ما بیشتر هم گفتم که کی است و کی است مقصد در روز غم باید به یک انسان به یک مسلمان باید در کنارش باشیم و دلته هم زمون بل ډاکټر صاحب ولاړ دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو الحمدلله تاسو ښه طبیعت د ټیک دی شکر الحمدلله ما ته خو څه بیمار خپل هم ښکاري څه پورې ټیک وم خو اوس مې طبیعت ډېر خراب دی ولې وجه خلکو ستړی کړم خلکو ستړی کوي واقعا دوستانو مونږ چې راغلي یو که نه ټایم څه ده نه م روټۍ خوړلې اوبه خو څکو نو هېڅ شي هم نه دي خوړلي سهار ناشته مو هم صحیح نه ده کړې خو دا کیکونه او جوسونو باندې چاره نه کېږي که څنګه همدغسې ده همدې باندې نه کېږي روټۍ هم نه ده خوړلې ولاړې خو دا ده چې دوی خدمت دی به دا وشي دا غټه خبره مطلب دا هم یو غټ ثواب دی که نه د خېټې ثواب نه هم په دې ډېر ثواب نن سبا کې کېږي بالکل بالکل دا ډېره غټه خبره زموږ دپاره اعزاز خبره ده موږ د دې خدمت کې موږ لګیا یو نن خوشحاله یې چې مطلب داسې خلکو له ته خدمت کې ولاړې او دومره د ستړیا احساس کې د لوږې احساس کې ډېر زیات زه پر دې ډېر زیات خوشحالېږم او والله یې دوی ته دغه ورکړي صحت ورکړي مونږ خدمت کوو دې دپاره بله همداسې ده په دې وجه خو مونږ راغلو دومره زیات زحمت مو باسله داسې پورې راشو تر څو بونیر خلکو له یو لږ شانتې ډېر خو زموږ د لاسه څه نه کېږي هغه لږ شانتې خپل د سیټه ورته یو مرسته ورسو څه پیغام لري پښتنو ته لر و بر افغان پاکستان والا خلکو له څه پیغام لري ټولو پښتنو ته زما دغه وینا ده چې خپل پښتنو سره ودرېږي دوی سره کومک وکړي امداد وکړي مونږ هم دغسې راغلي او زمونږ وروڼه دي دې ټولو سره پکار ده چې مدد وکړي نور څه نه کېږي د لاس خپو مدد خو یو خلکو ته پکار ده چې هغه خو وکړي بالکل دوستانو دومره چې زمونږ بس توان کې و دغومره خدمت مونږ وکړله نو که دغومره خدمت یا دغومره مرسته تاسو هم د دغې خلکو ته وکوئ که نه دوی به واپس په خپلو خپو ودرېږي واپس به سیټ شي او خپل ځي ته به واپس هغه شانتي ژوند ته دوام ورکړي نو ګرانو کتونکو دا وه د نن ورځې خپرونه د بونیر علاقې نه چې ما تاسو ته وړاندې کړله نو امید ساتم چې دغه به مو خوښ شوی وي او دوستانو نو تاسو خو لیدله چې دوی په بد حالت کې دي نو که تاسو غواړئ دوی سره مرسته وکوئ نو موږ ته خامخا میسج پیغام پرېږدئ نو انشاءالله ستاسو مرستې به موږ تر دوی ورسو هر چېرته چې یاستئ ښاد خوشحاله او کامیابه اوسئ الله مو مل شه او شاوخوا خلک تاسو وګورئ فارسي کې د پوسو کې د افغانستان د زلزلې بابت صحیح چې تاسو لکه هغې بابت کې فارسي کې